ویل زه په مخ دې خشه خوښ مې نه یې، په حسینه خوله بدرنګه بهانه وه، د جانان مینه هنده وه د بازار وه، د ملنګ مینه درنه وه پښتنه وه. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ملا چې ډېر ښه بیت مننه. یو بل غزل و چې خدا بیت پکې ډېر مننه، بل داسې و چې زړګیه ځه معلومه به شي ژمنه د جانان، هیله به د خدای نیسم لمنه د جانان. کوچه زړګیه ځه معلومه به شي ژمنه د جانان، هیله به د خدای نیسم لمنه د جانان. الا به مې دردونه خوب ته پرېږدي په کراره، چې خپل وجود ته واچوم څرمنه د جانان. او ما څومره په غرور په شونډو تېره کړله ژبه، رقیبه تا په سوال وخوړه زنه د جانان. لمبا لمبا نظر نه یې خورین وجود لمبه شي، مین لیونی بیا کوي مننه د جانان. دوه درې ځلې شوم شوم راته وکتل مغرور و، دوه درې ځلې مې وغوښته بخښنه د جانان. او خانان خو ښایستونه د سرو زرو په تول واخلي، ملنګ سړي ته ګرانه شي لیدنه د جانان. بل غزل په لاند بهر و چې وژړېدم ده پسې خوړین مې شول لیمه پسې، وژړېدم ده پسې خوړین مې شول لیمه پسې، سپین خلک خپل نه کړل سپین مې کړل ویښته پسې. ما سره یې مینه ده خلک شول ړانده پسې، راکه چرګول زه کېږدم راوشي غله پسې، زړه به له تا صبر کم ځمه تاویزه پسې، شونډو نه اوس تېره ده ومې وتا خوله پسې، ستا ملنګ سفر ته ځي توی کړه اوبه پسې. ډېر ښه دی. د درویش یو بیت و، چا به هسې وي چې یار لره د بیا یم، زه درویش به په رښتیا پسې روان وم. ډېر ښه ډېر ښه. ملنګه څنګه غلی سوې؟ مالې په تاسې ته غلی شم. ملګري کمنټ نه کې بار بار یې چې سوی ځای ملنګ سوی ته حسا احمد ټولې ته یا بشر دا ټولې ته ډغی دي حلیمه یې چې دا سپوږمۍ او لمر زما خبرې کوي، دا سپوږمۍ او لمر زما خبرې کوي، څومره په هنر زما خبرې کوي. او دا جینۍ په ما جوړې مینه ده مور ته مې اکثر زما خبرې کوي، دا جینۍ په ما جوړې مینه ده مور ته مې اکثر زما خبرې کوي. او نن مې په ملا باندې شراب څکلي، نن مې په منبر زما خبرې کوي، نن مې په ملا باندې شراب څکلي، نن به په منبر زما خبرې کوي. او دا سړی زما نه متاثره دی، دی په لر او بر زما خبرې کوي، دا سړی زما نه متاثره دی، دی په لر او بر زما خبرې کوي. او ما له خدای ځواني داسې راکړې ده، ما له خدای ځواني داسې راکړې ده چې پیغلې په ګودر زما خبرې کوي. صحیح شو؟ ډېر ښایسته ډېر عالي. مننه جان. کوچه ارشاد کوچی وایي چې زما په هر درد یې خندا کړې ده، ما سره کله یار وفا کړې ده. زما په هر درد یې خندا کړې ده، ما سره کله یار وفا کړې ده. مونږ له غم سره تړلي خلک، مونږ اکثر غم کې ګډا کړې ده. دا د الفت له شوره ډکه کیسه، دا چې تا نه ده کړې چا کړې ده. ما په بیلتون باندې خپل ځان سپارلی، د سر په بیه مې سودا کړې ده. هغې په ما پسې ښېرې کړې دي، ما لیوني پسې دعا کړې. ډېر عالي ډېر عالي. سای چې ناز کر او نه ملا ته ضرورت دی، دی ولس صرف الله ته.
ناس کر او نه ملا ته ضرورت دی دې ولس صرف الله ته ضرورت دی انقلاب د مرګ مې ډېر مخ ته ودرېږي مورې نن مې ستا دعا ته ضرورت دی او د زړه درد دې په سینه کې در سنبال کا په خوله لاس کېږده چوپتیا ته ضرورت دی او زړه تنګون دی حالات ښه نه دي صاحبه نن مې بې حده یو چا ته ضرورت وخی وخی زړه تنګون دی حالات ښه نه دي صاحبه نن مې بې حده یو چا ته ضرورت دی په غوږو دروند یم ما ښه نه واورېدله ما څه وویل تا ما ته ضرورت دی شاد بیا 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 په غوږو دروند یم ما ښه نه واورېدله تا څه وویل تا ما ته ضرورت دی هو منمه دنیا ډکه له ښکلا ده صرف تا ته ضرورت دی وخی ډېر علي وصال صاحب ډېر جالب ملنګه دا د ډېرو نرمو کیسو په منځ کې یو نیمه شوق هم ثواب لري صدقه کوو به یې ځان ته سر دې خلاص دی چې زه یم ځوان خو د ناځوانه سړي لور باندې مین یم زه یم ځوان خو د ناځوانه سړي لور باندې مین یم ورکوی د بېکاره سړي لور باندې مین یم ګیله نه کوم قسمت د څه به وکړم ډېر ظالم نامسلمانه سړي لور باندې مین یم وصاله چې واکداره داسې مه وایه چې ټول عمر به خوار یو په غرونو کې هم لار کېږي همت چې سړی وکړي واکداره داسې مه وایه چې ټول عمر به خوار یو په غرونو کې هم لار کېږي همت چې سړی وکړي سالار چې په لیار سم لاړ شي لښکر یې بری مومي دا ټول وګړي ستا د صداقت چې سړی وکړي سالار چې په لیار سم لاړ شي لښکر یې بری مومي دا ټول وګړي ستا د صداقت چې سړی وکړي او ته مه وایه کوچیه چې دا مینه څنګه کېږي دنیا د مینه انسانیت چې سړی وکړي صدا مجار رسان فضا